بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول روغ رمټ به وئ. د اکسل پروګرام 14 درس دی او د سیرت انلاین اکاډمۍ د فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل څخه تاسو دا درس ګورئ. تیر درس کې موږ د کلیر برخه ولوستله، مکمل مو خلاصه کړل. راځو نن په دې برخه کې موږ د سورت او فلتر برخه لرو. مهمه موضوع ده، خصوصا په جدولو کې چې کله تاسو جدول ولرئ او په هغه کې کولی شئ دغه فلتر او سورت په ډېره ښه بڼه وکاروئ. لومړی راځو د سورت برخې ته. سورت نه هدف دا دی چې تاسو کوم جدول لرئ هغه کولی شئ یا هم د اعدادو په اساس یا هم د الفبا حروفو په اساس ترتیب یې کړئ. د مثال په ډول زه دلته نومونه لرم. که ته غواړې چې د نومونه د الفبا تورو په اساس د الف نه نیولې تر یا پورې دا ډول ترتیب کړي، او یا هم دلته چې کومې نمرې زه لرم غواړې چې دا نمرې له لوړو نمرو نه د ټیټو نمرو پر طرف باندې دا ترتیب کوي، او یا هم ټیټې نمرې سر ته راوړئ او لوړې نمرې آخر ته یوسئ. نو دا ستاسو پورې اړوند دی چې د څه شي په اساس غواړئ د خپل جدول سورت کوي، تنظیم یې کوي، منظم یې کوي. د نومو په اساس دومره منطقي نه راځي چې زه د نومونو په اساس البته دا ترتیب کم. ماته ضرور د نمرې دي. هغه کسانو چې لوړې نمرې اخیستي هغوی د سر ته راشي او همداسې په ترتیب سره د مسلسل نمبر ورکړل شي، او هغه کسان چې نمرې کمې دي هغه د لیست جدول آخر ته لاړ شي. نو د دې لپاره زه دغه نمرې برخه مکمل انتخابوم او راځم د سورت برخې ته. په دې ځای کې دوه اپشنه موږ ته راکړي دي. لومړی وایي سورت سمالست ټو لارجست، له کوچني نه په لوړ طرف تاسو ته سورت کړي، او که لوړ عدد نه نیولې تر په ټیټ عدد باندې تاسو ته دا سورت کړي. نو زه د لوړ عدد نه د ټیټ عدد په طرف غواړم، نو دوهم اپشن باندې به کلیک وکړم. دلته به تاسو ته وایي چې دا کوم ځای سلیکټ کړی همدغه ساحه ښیي، که بیا غواړئ چې نور هم ساحه لوی انتخاب کړئ. نه، دلته کنټینیو ویت د کرنټ سلیکشن کوم ځای چې ما سلیکټ کړی. چې کله زه اوکې ورته وایم اتومات ډول ماته دا نمرې څنګه کوي، په دې ډول سورټوي. یعنې 100 نمرې سر ته راځي او همداسې 80 اویا او هغه کس چې 100 نمرې وړې وي هغه د جدول آخر ته ځي. په دې ډول تاسو کولی شئ نمرې سورټ کړئ. که نومونه غواړئ سورټ کړئ، نومونه هم کولی شئ نومونه انتخاب کړئ او راشئ په دې برخه کې سورت باندې چې کلیک کوئ. اوس دا تبدیلیږي په A to Z او Z to A باندې. نو اوس ته نومونه په کوم اساس غواړئ؟ A to Z غواړم. یا اول اپشن یا دوم اپشن انتخابوئ. په دې ډول تاسو دا ترتیبوي. هغه نومونه چې په الف دي هغه سر ته راځي، هغه نومونه چې به ب او یا الفبا تورو همداسې ترتیب تر یا پورې تنظیمیږي. اما دلته یو ستونزه شته، ځکه ما ترتیب هم کړ خو ترتیب نه شو. دلته دغه عنوانونه ما ډېر ورکړي دي. دا یو موضوع، او بل چې کله تاسو د عنوانونه انتخاب کړئ د عنوانو سره، او دلته به راشئ موږ یو موضوع لرو د فلتر په نامه. دلته یو اپشن دی فلتر. دا فلتر چې کله فعاله کړئ د هر کالم سره تاسو ته یو فلتر بټن پیدا کیږي چې هر کالم کولی شي فلتر کړي. او فلتر موضوع دی اوس وي، هم د سورت کې غږیږم. نو چې کله دا بټنونه پیدا شول دلته چې کلیک کوو دلته بیا ماته د سورت موضوع راځي. نو زه ډېر ښه کولی شم اسانه دا سورت کړم. اوس راځم بیا د نوم برخه ترتیبوم. نو A to Z انتخابوم. ښه ورته وګورئ، احمد سعید دی، حامد سعید دی، خو دغو نومو کې تغییر راغی. کنټرول زید. یا که نمرې غواړئ ترتیب کړئ نو راشئ دلته به کلیک وکړئ، لارجست ټو سمالست به ونیسئ، مکمل به ترتیب شي. دا نمرې تانه نه ترتیبېږي، مخامخ چې کوم کس نمرې دي هغه هم ورسره ترتیب. اوس دغه 100 نمرې عابد وړي دي، عابد 100 نمرې اخیستي. خو ورته وګورئ چې زه بیرته کنټرول زید کړم نو دغه د 100 نمرې دلته د عابد هم همداسې کېدی، مکمل مشخصات یې تغییرېږي. دا ډېره مهمه موضوع ده. نو نمرې سورټوئ په دې ترتیب، او یا هم که نومونه ترتیبوئ. راځو بلې موضوع فلتر ته. فلتر څه کار کوي؟ دلته هم فلتر شته چې ما فعاله کړه. اوس راشئ دلته فلتر بټنونه پیدا شول، کولی شئ هر کالم بیل بیل فلتر کړئ. فلتر داسې معنا ورکوي لکه تاسو مثال چې اوبه فلتر کوئ، یعنې دا معنا چې هغه چټلتیا او مردارۍ د اوبو نه لرې شي او پاکې اوبه رامنځته شي، دې ته وایي فلتر. دا هسې یو معنا ورکوي. خو دلته هدف د فلتر نه دا دی، زه پروګرامونه ډېر پروګرامونه لرم، خو په دو پروګرامونو کې فقط زما اکسل پکار دی. کوم کسان اکسل وایي زه فقط هغه کسان غواړم فلتر کړم، یعنې ما ته راښکاره شي. نو د پروګرام په برخه کې به په دې ځای کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته ټول پروګرامونه سلیکټ شوي دي، دا به له سلیکټه وباسئ، فقط اکسل به له دې ځای نه سلیکټ کړئ. نو چې کله اوکې ورته ووایي په لیست کې فقط هغه کسان ښکاري چې اکسل وایي. بیرته غواړئ دا فلتریشن پاک کړئ، په همدې برخه کې به راشئ، دلته به په کلیر کلیک وکړئ، بیرته پاکېږي. یا د مثال په ډول په نمرو کې هغه کسانو چې پوره 100 نمرې وړي دي موږ تخفیف ورکوو، نو هغه کسان څوک دی هغه ماته فلتر کړه. کیدای شي ما سره لیست کې 200-300 کسان وي، نو زه دانه دانه یو کس نشم لټولی. فلتر ښه موضوع ده. نو دلته به راشئ دا به ټول له سلیکټه وباسئ او دې ځای کې فقط 100 چې چا اخیستي دي هغه به ماته فلتر کړي. نو یو کس ته عابد په ورډ پروګرام کې دی، په دغه ټایم کې دی یو 100 نمرې مکمل د پوره اخیستي.
په دې ډول هر کالم کولی شي فلتر کوي. د وخت حتی کولی شي فلتر کړي. مثال زه غواړم فقط د 10 بجو یا د 11 بجو کوم شاګردان چې ما سره دي هغه ښکاره شي. نو په همدې برخه کې به راځئ، مشخص به هغه انتخابوئ او اوکې به ورته وایي تاسو ته هماغه مشخصه برخه فلتر کوي. دا تاسو سره مرسته کوي چې په دې ډول خپل جدول هر کالم وغواړئ فلتر یې کوي. او د فلتر ترڅنګ چې بله موضوع ما ذکر کړله د سورټ موضوع ده چې کولی شي ترتیب یې کوي. یو برخه بله هم لرو، دلته موږ کاسټم سورټ لرو. کاسټم سورټ دا معنا مثال دلته یو 2 کسه دي، زه دا په دې ډول سلیکټوم، یو سور رنګ ما ورکړئ. ولې مې سور رنګ ورکړ؟ مثال دا کسان دي چې دوی فیس نه دی تحویل کړی، فیس یې پاتې دی باقي، یا دوی محروم شوي دي. سمه ده؟ نو دا ما په سره رنګ په نښه کړل. خو په جدول کې فکر وکړئ دا محروم دي، دا کسان یوه خبره به وکړو، دا کسان محروم دي. نو اوس په دې لیست کې چې 200-300 کسان دي، ما ته مثال دفتر وایي چې ته فقط محروم کسان ما ته را معرفي کړه یا محروم کسان ما ته راوښیه چې کوم کسان دي. نو زه په 200-300 نفرو کې چې هغه سره رنګونه لري هغه زه څنګه ترتیب کړم، فلتر یې کړم. هم فلتر کېږي هم سورټ کېږي. کې سورټ کې نو را به شي دلته د کاسټم سورټ برخې ته، او دې ځای کې به ورته مشخص کړي ته څه شی غواړې سورټ کې. نومونه سورټوم، دلته راشئ وایي نوم، او نوم چې ته غواړې ترتیب کې د څه شي په اساس څه شی دې ورکړي، موږ رنګ ورکړی چې هغه رنګ ته وایي فنټ کلر. نو دا به انتخاب کړي او په دې ځای کې ورته چې کوم رنګ دی، سور رنګ دی. دا سورټ چې شي ترتیب شي سر ته راشي که آخر ته لاړ شي، آن ټاپ آن باټم، نه دا د سر ته راشي چې تر ښه واضح معلوم شي. نو دغه 2 کسه چې محروم وو دا سر ته راغله د جدول. اما دفتر څه وایي؟ داسې نه وایي چې موږ ته یې ترتیب کړي. دفتر موږ ته وایي فقط هغه کسان راوښیئ. نو زه په دومره لیست کې چې بیروبار کم شي فقط غواړم چې فلتر یې کړم. نو راشه نوم برخې ته، دلته به تاسو څه کار وکړئ؟ دلته به راشئ فلتر بای کلر ته، او داسې کې به سور رنګ انتخاب کړئ. نو فقط هغه کسان چې سور رنګ لري هغه موږ ته فلتر کوي، ښکاروي. اوس ته کولی شي دفتر ته ډېر ښه راپور ورکړي چې 2 کسان دي، علي عمر، یو ورډ وایي بل وینډوز وایي، په دغه تاریخ ثبت نام کړی، په دغه ټایمو کې دي، دوی محروم شوي دي. نو دا ساده موضوع دی سورټ، او ورسره د فلتر شو چې په جدولونو کې ډېر کارول کېږي او تاسو هر یو باید ورسره آشنایي ولرئ. دا و د نن درس. تر بیا الله مو مل شي.